لږ مونږ داسې راګیر کړی ده او حمزه چې وغږېده مونږ باید تر اخر د لایفه پورې خولې بندې کړو. او حمزه اشنا ته خو دې خبر یې که نه د افغانستان د یوې سیمې خلکو راګیر کړی یوازې دلته د یوې سیمې خلک همدا اوس دلته د سرګل چې ګورې دا ټول او بیا پوهېږي یو لغمانی پکې دی ډېر خطرناک ځي دی نوم یې نه اخلم شیطان ګمک ته دې نږدې ځي نه دی پریږدي چې دا حمزه وغږېږي خدای روی ته وګورئ تاسو موضوع سیاسي کړه کته مو بوتله پورته پریږدي چې وغږېږي حمزه زه خبره کوم په دې لغمانیانو کې کاکړ صاحب یو لغمانی ده سردار لالا مایک به بند کړه نه د مدیراتوري نه دی باسمه مه کوه که نه حمزه ته نوبت ورکړئ که د لغمانیانو منځ کې نوبت نه درځي خپله باید وغږېږي اوس په زوره وغږېږي دا ټوکه چې دا به په دې ځای کول ځان ته ډېره دښمني کتلي خو یو کونړی ملګری مې هغه راته ویلی وي لغمانی سړی چې د لاسه ونیسي او جنت ته دې روان کړي واپس کېږه زما سلامونه ومنئ حمزه صاحب تا ته تني ورور تا ته هم دلته یو ورور ډېر زیات موږ خو مخکې لایف کې وو بیا هم سلامونه ملګرو دلته یو ورور زه څو وارې منشن کړم سیدزاده ورور باندې زما د اړخه ډېر سلامونه وایه وایي اصل ماین و که اتل امینو په هره توګه لغمانیانو باندې مه لګېږئ لغمانیان نه په قلار شئ زه به مې ورته ټوکه وکړم وایي کونړی چې په سندره کې غولی ونه وایي نو هغه کونړی نه دی پوه شوې په خبره کونړی باید په سندره کې هم یو غولی غږ وکړي نو موږ تاسو ټول خواږه خلک یو د افغانستان د هرې سیمې سره تړاو لرو خصوصا پښتانه دا باندې ما خوله تړلې ده وروره که ته څومره ته دغه وکړې زه کونړی یم ما سره د ځان اوس حمزه صاحب نه باید پوښتنه وشي که نه چې ته د پنځو لغمانیانو منځ کې فیلینګ دې څه ده او څه احساس کوې چې کومې طرف ته به دې بوځي خوشحال صاحب زه زما باندې ډېر ګران دي د لغمان خلک ځکه چې دلته څول هم د لغمان ځوانانو سره زه کښېنم یو شی مې پکې کتلی دی په هر قسمه ژوند کې ورته ستونزه وي مشکل وي هر قسمه خو د ژوند نه خوند اخلي داسې ځوانان دي چې رنګین مزاج ځوانان تا باندې به د سر باندې به تا باندې اسمان راپروزي هغه به ته یې چې و چکر و اسمان به د باندې راغورځېږي که ورته دې وویلې چې لکه ډیپریشن کې ما ته وایي راځو ډیپریشن درته ختموم په دې سین دې ګرځوم نو ډېر رنګین مزاج ډېر په لاره به ورسره وای جنت ته نه ځم ډیوراني همدا شنه پوهېږي زموږ یو ولسمشر ډاکټر صاحب غني دا و د لوګر سړی موږ لغمانیان په اس یوې خبرې وغولولې ټول افغانستان ته خدمت په موږ لغمانیان ته خدمت اخر کې یو خبره داسې وکړله چې موږ لغمانیان یې اسې پیپیر ویستلو خو زه خو پیپیر نه وتلم ما دلته موږ ته ګپ راکړه پوهېږي چې شی ویلې یوه دوره تېره کړه بله دورې کې راغی لغمان ته لغمان خلکو ته وایي چې ما دا د نور ولایتو خلکو ته ویلې چې تاسو غواړئ سیاست زده کړئ سیاست نو تاسو پوهنتون ته مه ځئ لاړ سئ لغمان کې یو څه وخته تېر کړي بس تاسو سیاستمداران یې ای مالک سره وږه نه دې پروژه اعلان کړله نه دې وروره پیسې ورکړلې وچ په وچه دې وغولولې دلته کیسه دې تېر ویستله وایي موږ لغمانیه ګوره ده وزرونه دې کمره ولګوله کاکړ دی خلکو لاندې په عذاب کړم چې کمره مال د خپل ځوان تاسو ولې غواړئ وګورئ و خلکو استغفر الله 50 واره مې ورته اپشن واچو نه یاره دا د لغاتو استعمال نه دا لغمانیان ډېر ښه په چل کوي ځوان تاسو څنګه غواړئ وګورئ ځوانانو کې راته والله چې څه ښایسته بنډار مو جوړ کړی همدې بنډار کې کیهان باندې یو شعر وایئ یار رښتیا چې لغمانی او همغسې ته نږدې لغمانی ښه اوس ما وخته خبره وکړم د دې په ځوانۍ باندې ښه ځواک صاحب داسې که د ما دې کیهان به یو شعر وایي که نه یو شی بل ته ایسته زه غواړم ووایم پرون د حمزه نه خو زه خبر یم دا ډېر ښه رباب ډېر لوکس د دې دا رباب وهل داسې مې اعصاب ورته کړل چې جیلس شوم اول ځل په ژوند کې د جیلسۍ احساس وکړه زما دا ګوتې ډېرې غټې دي
ګیټار مې زده کوه 3 میاشتې مې ګوتې نه برابرېدلې دا داسې رباب وایي چې حیران ورته پاتې کړو په دې باندې لږ وغږېږه حسیب صاحب نوم دې ورته څه شی اخیستی و کمنټ کې دی رباب ته څه شی ویلي اوس یو ځل بیا پرې وغږوئ لطفا والله دا په دې عجیب هنر ده ویغږوئ لطفا که کولی شئ ویغږوئ او ملګرو لطفا دغه ګیفټونه مد نظر ونیسئ زمونږ او د ځواک صاحب سکور سره تفاوت لري او د آصف زاده وګورئ تاسو ډېر نازوان یاستئ که نه بیا داسې نه کېږي سردار جان هم دغسې لږ زره کش ورکړي دغه تعادل مد نظر ونیسئ او ځواک صاحب څنګه دې خوښه ده چې حمزه صاحب یو هغه وکړي هماغه بیا خو په یو کې که ده به ځان سره دا بلاګۍ وړي هغه ته که نه بلاګۍ هغه ګلاکۍ استاد مې را په یاد شو بلاګۍ دې ولا اوس یې موږ مقصد نوم بیا بلاګۍ واخیستو حمزه صاحب میر غضب مې ورته کمنټ کې لیکلی حسیب صاحب راته حسیب صاحب وایي دغه میر غضب یې به څنګه زده کړو نو ولا ډېر لوکس یې وهي په واقعیت باندې داسې نه چې مطلب یو کس چې نه وایي زده کړي یا داسې لږ په منځنی حالت کې پروفیشنل وهي سم مسلکي سم یې زده ده داسې ټیټ پوهېږې ما چې دې رباب واورېده که نه یو ځي کې ما ته یو چا پلی کړی دې رباب نو ما ته دې د اطلاع خان هغه شفیع را یادې کړو د مغدد زلفو را ښکاره کړه ټولې ورځې په سپوږمۍ خوند نه کوي نه که نه نو باور وکړه هغه سندره مې بیا وروسته د ډېرو وختونو په دې ذهن کې ناست هغه ټپې هر خوا ته چې تلم دا ټپې مې کولې هر خوا چې تلم دا ټپې مې ویلې او په رښتیا سره حمزه صاحب په رښتیا چې د فلسفې نه ډک انسان دی صاحبزاده صاحب بیا هغه سره خپله ویلی هم سئ ځکه زیاتره هغسې دي حتما که وایي نه نو ځان سره یې زمزمه کوي که وایي نه وایي که نه غږ ونه باسي نو ځان سره حتما زمزمه کوي ځکه زما ځینې ملګري دي هغوی داسې کوي تاسو ویلی هم سئ ورسره خوشحال صاحب زمونږ چې کله د 14مې صدۍ نه زمونږ د پښتنو تاریخ شروع شوی دی تاریخ سره زه ډېر شوق لرم نو ما داسې پخوانۍ ټپې راجمع کړي دي چې کله انګریزانو کله برید وکړو په افغانستان باندې په هغه وختونو کې پیلنی برید په هغه وختونو کې کومې ټپې وې چې ځوانانو ته یې کولې هغه ټولې ټپې مې ځان سره لیکلي دي چې کله رباب ته کښېنم نو هغه د خپل مشرانو د سختو د دغو وختونو په هغه ټپو کې یادوم ډېره ښه ده ډېره ښه ده خوند هم کوي صاحبزاده صاحب تاسو به د خوشحال جان هدف نه وي اخیستی د هغوی منظور دا و هغه بلاګۍ که در سره نه وي یو